بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دوستانو ستړي مسی په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشاله به یاست. رب العزت جل جلاله ما بعد سوکاله او خوشاله ولره. دوستانو نن بیا هم الحمدلله نن د یوې مور سره نغده کومک لرو. که ستاسو یادې په دې برنامه کې هم دغه مور یادونه کړې وه چې پر موږ باندې کرایه باندې د ډېر سختې په ځب کړي سهار غرمه او ماښام راته ولاړ وي. دا کریهدار په دې لحاظ باندې سخت ورسره په تکلیف یم. بیا په دغسې مواردو کې ډېرې غیرتمنې مؤمنانې او ډېرې غیرتمنې میندې شته چې هغوی همیشه د خپلو دغسې ناچاره ولس او دغسې ناچاره وطنوالو اواز اوري او د هغوی سره مرسته کوي. رڼا مور سره مرسته کړې وه او دا یې ویلي وه چې دغه مور ته هغه دوی چې څومره میاشتو کرایه ده هغه پیسې ورته ورکړه او خدای جل جلاله دې رڼا مور ته اجر ورکړي. الله دې صحت او شفای عاجله کامله ور نصیب کړي. الله پاک جل جلاله دې د همدغه پیسو په برکت باندې دې په دنیا او آخرت کې کامیابي نصیب کړي د دوی ټولو فامیل ته. همدغه مور ده چې همیشه د خپلو غریبو هیوادوالو سره د غریبو وطنوالو سره د ګران افغانستان سره په هره برخه کې په هر عرصه کې په یو نوع د انواعو کومک کوي. الحمدلله په هغه ورځ باندې چې کوم همدغه مور ته دوی پیسې رسولې $500 د مدرسې سره کومک د قرضدارۍ په برخه کې چې هغه د قرضداري وه نو په دې کې هم ستاسو جدي توجه غواړو. یوازې به یې رڼا مور ته به هم نه پرېږدو او نه به یې هم یوازې یو حاجي صاحب ته پرېږدو، یو ټول به په ګډه باندې په شریکه باندې دغه قرضداري له منځه وړو او الله جل جلاله به همدغه ځای کې موږ او تاسو ته استقلال راکوي. فلحال خو د دغه ځای په خوند باندې دغه ځای په هغه د ترقي په د پرمختګ هغه ډېر سوچونه او فکرونه هم دغه قرضداري خنډ کړي دي او په هغه ورځ باندې بیا ورسره د ارغنداو د مسجد دپاره هم الحمدلله $600 کومک کړی و. رب جل جلاله دې ورته اجر ورکړي. الله پاک جل جلاله دې په ژوند په عمر او په مال او په اولادونو کې برکت واچوي. نو دی دی ورسره خپل بچی مسعود جان دی همیشه د خپل غریب وطنوالو سره کومک کوي. راځئ موږ او تاسو هم د دوی سره په همدغه د خیریه کارونو کې په اصطلاح باندې رقابت وکړو، سیالي وکړو. الله پاک جل جلاله یوازې او یوازې د دین په کارونو کې رقابت هغه خوښوي، د دین په کارونو کې سیالي خوښوي. په هر صورت باندې دوی سره به خبرې کوو، لنډې خبرې او همدغه برنامې سره به یو بله برنامه هم موږ یوځای کوو چې هغه د محمد جان د همدغه مرکز چوکیدار چې دی او په دې ځای کې چې صفایي او چوکیداري کوي د هغه د ولور لپاره چې په $140,000 افغانۍ پر همدغه باندې د ولور پیسې وې په هغه برخه کې همدغه رڼا مور کومک کړی دی. الله جل جلاله دې ورته اجر ورکړي. الله جل جلاله دې نور مؤمنانو ته هم توفیق ورکړي. دغه نورو پیسو کې که کومو مؤمنانو اجرنیانو خپل زکات ورکوي، خپل سرسایه ورکول، خپل خیرات ورکوي، خپل نظر ورکوي، دغه ورور به کور جوړ شي. مور هم واقعا سخت مریضه ده، دوه ورونه هم مریضان دي او واقعا هم ژوند یې د سختو کړاوونو سره مخ دی. په دغه وختونو کې که موږ د دوی سره کومک وکړو د دوی دا واده و چې الله پاک جل جلاله به موږ او تاسو ته اجر راکړي. مور څنګه یې ته؟ السلام علیکم. ښه صحت ښه دی؟ شان دي څنګه شو؟ شان دي بس شوی څه؟ الله درکړي. زه دغه ماشومان دغه دې شکر دی چې هره ګوله ماښام خورو، د ورځې خورو، دعا درته کوو. تاسو زما ټول زامن یاست. دا نن سهار چې چای ته راپاڅېدم لمونځ مې کړی دی، دا کوچني ماشومان راته د چا په کور کې هګۍ لیدلي وو، سهار یې ژړل وانیسته هګۍ. نو ما له الله ته په ما باندې مهربانه شي، ژړلې وه له هګۍ. ما ورته خیر دی پروا نشته، الله پاک به یې برابره کړي. دوکان ته ورغلم هغه راته ویل زه پور نه کړم، پور مې جین کړی. نو دغه دی د الله قدر شکر دی هغه شیان اوس هم لرو. شکر دی الحمدلله. ستاسو دعا ده، تاسو ته مې دعا کړو زما ماشومان زما یتیمان تاسو دعا کوي. الله پاک دې تاسو ته در ورسوي. زه بې موره زوی یم، زوی نه لرم. ستاسو سره به څو کرایه وه؟ 2,500 دی. څو میاشتې کرایه در باندې؟ دا 3.5 میاشتې پکې او دغه دی دا استاد دا سول 2,400 روپۍ وې 300 چې دی دا خالي د اوبو ټانکر والا را باندې دا د دوکانونو دا ګازونه مې ډک کړي دا هغه مې کړي په قرآن د ګردو نه پټه ګرځم چیرې
تاسو ته صفا وایم چې چیرې وګرځم جاڼۍ دا یې سر دا یې دوه دا یې درې دا یې څلور دا یې پنځه دا یې شپږ دا یې اووه دا یې اته دا یې نهه دا یې لس دا یې یولس دا یې دولس هم دې د ټکر پیسې هم دې د کور پیسې ادا کېږي وطن سره قسم وکړې تر ځان اول الله دې اول ستاسو سره ښه وکړي بیا د هغو سره ټول اسلام سره و زما د یتیمانو سره تاسو کوئ الله پاک دې وکړي که به د ماښام ډوډۍ په میږ د دا خلکو د لاسه نه ایزار چې کلام یې د دا یوه د دغه یو چاکلیټ ښه دغه سرای کې پراته وي سرای د هغو دی خو نور لیورونه دي هغه یو څه دغه دي دا ساعت ماښام ولاړ دي موږ ته نو ډېره په عذاب کړي یم که دا یو چاکلیټ ښه موږ ته دی تر ننه پورې نه دی کړی بس نن دغه پیسې ورکړه د خیره غوږونه الله خدای دې په ارامه لره خدای دې چې په زړه کې دې مشکلاتونه هغه مشکلاتونه ستاسو ټول حل کړي و دغه مرسته چې کړې دی یوې جانۍ کړې د رڼا مرتسم دعاګانې ولې نه ورته کو پاک سبحان دې تاسو ته هم خیر درکړي تاسو زما دپاره دونه کوشش زما د یتیمانو دپاره وکړي ستاسو ته دې الله کوشش وکړي میاشت په راس پله چې هغه ورځ راغلې وه یا میاشت نه ده پر سوې الله سبحان دې درکړي سبحان دې چې په زړه کې مې دې هغه ارمانونه مو پوره سي هر مشکلات مو اسان نو دوستانو دا د دغه جانۍ سره زموږ دغه د کرې په برخه کې کومک مرسته چې کله د دې د کرې حالت و دغه موږ واورېدله بیا رڼا مور هم دا برنامه لیدلې وه نو وروسته یې دا پیغام مشترک کړي چې همدغه مور سره د کرې په برخه کې کومک وکړي خدای جل جلاله دې ورته اجر وکړي الله پاک جل جلاله دې په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي نو دوستانو د جانۍ سره مو همدغه برنامه وه انشاءالله د جانۍ دې په رخصت ورکوو بیا به موږ د محمد سره خپله پروګرام کوو نو جانۍ ستا دې الله پاک جل جلاله مل سي دعاګانې کوه الله پاک دې تا ته اجر درکړي که بیا موږ سره چا کومک وکړي انشاءالله موږ بیا همیشه کومک سره وکړو الله دې خیر امين زما یتیمان ستاسو په یاد دي د الله په یاد امين کې د ټولو مسلمانانو الله دې خیر بس ډېر ستاسو شکریه منم دوستانو دا زموږ د مرکز چوکیدار او صفاکار دی محمد صاحب څنګه ښه صحت ښه دی ژوند بخیر دی مور دې نه درته چې دا واده به څه خاطر وکړم وایي لپاره ته وایي دا وخت د پیر صاحب د واده کار څنګه کوي ما په پسې د خیره و د خیر سره زه تا ته لږ لږ پیسې چې موږ ته برابرېدلې درکوم خلک به نه وایي چې لږ لږ مړه کوه یا هغه پرون لا خوا شم راغلی وه ولا زما مور ورته وویل وایي 4000 افغانۍ ورته رسولي دي ولا وایي بله بیا راواستوئ ښه بلې راواستوي ګوره ښه دا یې زر دا یې دوه دا یې درې دا یې څلور دا یې پنځه دا یې شپږ دا یې اووه دا یې اته دا یې نهه دا یې لس دا یې یولس دا یې دولس دا یې دیارلس حساب په څو پیسې کېږي ته حساب کوه 10 د 11 د 14 دغه 14000 افغانۍ به واخلې له خیره سره باره به قرار اول خو دا کومک چرچا کړی دی سړی د حاجت لمونځ 4 رکعت سړی د حاجت لمونځ به وکړي یو سړی د حاجت لمونځ وکړي چې الهي زما د ولور راته کړي بل سړی د حاجت لمونځ وکړي دی وکړي چې الهي بس د هر چا چې زما سره دا کومک کړی دی یوې جڼۍ کومک سره کړی دی رحم چې خدای پاک ته په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي هغه خو زموږ څخه د دعا غوښتنه نه کوي زه ټولو ته دا مسله ما ویلې یم د فقې کې دا مسله ده چې کله د یو چا سره کومک کوي د دعا طلب به نه ځینې کوي ځکه که ته د یو چا ته پیسې ورکوې او په مقابل کې دعا غواړې دا داسې مثال لري لکه ته چې اجر غواړې نو خو ته اجرت دی دلته پیسې ته ورکړې زما لپاره دا کار وکړه موږ تاسو به وایي چې الهي دا صرف او صرف ستا د رضا په خاطر باندې الهي بغیر ستا څخه نه شفا ورکوونکی نه رزق ورکوونکی نه ژوند ورکوونکی نه مرګ ورکوونکی نه صحت ورکوونکی د دنیا هیڅ خالق نشته بغیر د تا څخه لکه زه د دې فکر وکړم چې الهي دا مې د پلانکي په خاطر ورکړي یا به پلانکي وویني یا پلانکي دا فکر وکړي چې دا دی مثلا زه یم چې ما په پروګرام کې څوک کوم چې د خلکو سره کومک کوي
که ټوله دنیا ماته ووایي چې ته د خلکو سره کومک کوې، ټوله دنیا ماته وایي چې ته د خلکو سره کومک کوې، ته ښه سړی، زه د الله په وړاندې ښه سړی نه یم، نو دا د دنیا د ټولو خلکو ښه والی ماته هېڅ دی. که ټوله دنیا ووایي چې تاسو بد خلک یاست او د الله په وړاندې موږ ښه خلک یو، هغه زموږ د کامیابۍ راز دی، هغه زموږ د کامیابۍ لار دی. هغې کې زموږ الله جل جلاله د دنیا او د آخرت بیا کامیابي نغښتې ده. نو ځکه په قرآن کې الله وایي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت او ذلت دا یوازې د رب جل جلاله په لاس کې دی او د هغه په قدرت کې دی. زموږ او ستاسو لپاره دا پکار ده چې صرف او صرف نیت د الله په خاطر. زه چې همیشه دوستانو ته وایم، یو مې دوستانو ته دا ویل چې موږ تاسو چې هر وخت موږ ته پیسې راستوئ، هر وخت یې راستوئ، زموږ 10% په نظر کې ورته نیسئ. بار بار به موږ تاسو ته نه وایو او دا زه په پروګرام کې بار بار وایم، په دې خاطر باندې چې موږ دلته مصارف لرو، معاشات لرو، د دفتر کرایه لرو، د انټرنیټ مصرف لرو، د ترانسپورټ مصرف لرو چې دا مفت نه کېږي او نه هم څو 15-16 کاله یې موږ په قرضداري باندې کولی شو. نو دا اوس هم فلحال ما مخکې مې دونه کړې ده چې د دوه کارمندانې دواړو په موږ باندې کرایې دغه معاشات پاتې دي، د بل کارمند معاش پاتې دی، دفتر کرایه الحمدلله هغه هم په څو ورځو کې مخکې وکړې ده، زه هم ډېرې لنډې ورځې پاتې کرایه موږ د دفتر ده چې وخت یې پوره سوی 1.5 میاشت وروسته مو ورکړې چې پیسې مو نه درلودلې ورته. په دغسې حالاتو کې نو بیا زموږ او ستاسو لپاره موږ بهتره دا ده چې 10% موږ د هرې مرستې څخه هغه کاټ کړو. دا که ستاسو زکات وي ما ولې دا اراده وکړه چې دغه 10% موږ اخلو بغیر چیز څخه چې زکات نه هغه، یا تاسو چې زکات راسي اضافه ورسره 10% راواستو د خپلو پیسو په حساب وکړي، تر څو موږ مخکې چې دا بار بار به دې وایي چې زموږ غاړې بندې نه شي، موږ ته الله پاک مسؤلیت راجع نه کړي او تاسو ته لوی نه کړي. په دوم شي کې مو دا ویلي دي چې تاسو فقط او فقط صرف او صرف موږ ته د هدایت دعا کوئ چې الهي دغه خلک چې نن د ستا په دغه لوی امتحان کې دي، الهي ته هدایت ورته وکړي، الهي ته په صراط مستقیم برابر کړي. کېدای شي ستاسو د دغه دعاګانو په برکت الله پاک موږ وژغوري او الله پاک موږ حفاظت وکړي، الله پاک جل جلاله موږ له داسې کارونو وساتي چې هغه د الله پاک په ناراضه کېږي. دا شی ډېر مهم دی زموږ لپاره. اوس دغه دوې غوښتنې موږ لرو. دا په دې خاطر ټولو مؤمنانو ته هم وایو چې موږ تاسې به کړه وړه اعمال، فکر، اراده او دا ټول به د رب عزت جل جلاله د رضا په خاطر. نو محمد جان دعاګانې کوي چې ډېرې ولې نه کومه پیسې بس دغه پیسې به واخلې د خیر څخه خپلې مورکې ته به ورکړي، هغه ته به دا اوس زموږ نننۍ برنامه دغه جاني سره مرسته او دغه محمد جان سره مرسته د بلې برنامې چې تاسو ته نه چوپړ ته راځو پر ستر خالق العزال ومتعال رب جل جلاله مسپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تر ځان اول